تر ټولبندیز وروسته سالزبرګ ته ژوند بیرته ستنیږي، خو سیلانیان نه معلومیږي. دغه کسان ټول ځایي خلک دي. دا د دې ځای لپاره بد خبر دی، ځکه د دوی تکیه ټوله پر ګرځندوی صنعت ده. موږ نه یو خبر څومره کسان به سالزبرګ ته راشي، لامل یې وایرس دی چې کېدای شي رانه شي. سالزبرګ یا اتریش ته الوتکې ډېرې نه راځي، ځکه فکر کوو د پروسه کال نیمایي خلک به ښایي سږ کال راشي. په اتریش کې سخت کار شروع دی چې اوړي ته شرایط چمتو کړي. دلته به هوټلونه د اوړي په پیل کې پرانیستل سي. سیلانی کې موصلي دنده خلکو ته د دې ډاډ ورکول دي چې دوی د سفر پر وخت خوندي دي، ځکه نو پرلپسې هر څه پاک ساتو، وطن ساتو او لاسونه مینځو. ډېر نور څه هم کوو چې میلمانه مو په بشپړه توګه خوندي وي. ځینې خلک بیا د سیلانیانو پر مخ د سالزبرګ ډېر ژر پرانیستلو ته اندېښمن دي. موږ شمیرې راښکته کړي، د وایروس نوې شمیرې داسې ځای ته رسېدلې چې زموږ په کنټرول کې دي، خو که چیرې سیلانیان راشي او زموږ قانون عملي نه کړي نو د وایروس دویمه څپه راتلی شي او دا موږ نه غواړو. د اوس لپاره سالزبرګ تش دی. ځایي خلک لکه میرمن کورونا په خوشحاله دي. په عادي حالت کې واضح خبره ده چې په سیلانیانو خوشحاله یو، خو اوس د سالزبرګ خلک ډېر یو بل ته نږدې شوي. دا ښار د دوی دی. آن که سیلانیان بهتره هم سي، نو سږ کال اوړي به له نورو کلونو بیل وي.